د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی نن موږ په متحده عرب اماراتو کې شاعرانو ادیبانو د علم او هنر خاوندانو له بلنه ورکړې ده چې دلته راشي او ستاسو لپاره یو خوندوره مشاعره را جوړه کړې ده. په نننۍ مشاعره کې ګډون کوونکي شاعران دي ښاغلی خالد خان اسرت صاحب، ښاغلی اجاز خټک صاحب، ښاغلی حکیم زلن صاحب، ښاغلی محمد ګل منصور، ښاغلی انور زیب، قاری اسلام ګل شیرزاد، ښاغلی عیدګل ساحل، ښاغلی منتاز ورکزی صاحب، ښاغلی عیدګل سائل، ښاغلی عبدالله شاه ژوندون، ښاغلی محمد حیات حیات، ښاغلی ابرار ورکزی، ښاغلی عابد علي عابد، ښاغلی جمیل شاه شاهین. زمونږ د مشاعرې عمړی شاعر دی ښاغلی انور زیب انور. ښاغلی انور زیب انور له بلنه ورکوو چې موږ په خپل کلام باندې ونمانځي. ښاغلی انور زیب انور صاحب. یو څو شعرونه دي. ارشاد. مونږ پښتانه یو مونږ به ښکل کړو د اسمان لمن، مونږ پښتانه یو مونږ به ښکل کړو د اسمان لمن، وخت خو کتاب پرېښوه زمونږ د کاروان لمن. مهرباني. هر څوک په در کې د ساکن ناصحه ژوند کوو، هر څوک په در کې د ساکن ناصحه ژوند کوو، مونږ لا پرېښې ګورې نه ده د ایمان لمن. او ډېره مننه. او خیر دی که په سر مې وي رقیبه د تهمت غرونه، خیر دی که په سر مې وي رقیبه د تهمت غرونه، زه ګورې داغمنه لیدی نشم د جانان لمن. ډېره مننه. او آخري شعر دی چې دا مو صداقت و خو بس جوړه ترې بلا شوله، دا مو صداقت و خو بس جوړه ترې بلا شوله، سوځي چې په خپل اور کې اوس خپله د افغان لمن. دا یو نظم دی چې عنوان یې دی مسافر لالي ته. اوس مې په لاسو د نکریزو رنګ مزه نه کوي، اوس مې په شونډو کې سرخي هغه رنګ نه پرېږدي، هم مې بنګړي جانانه هغسې شلنګار نه کوي، هم مې پانزیب د پښو خاموشه وي شڼا نه کوي، سحر پیکه هم مازدیګر هم مې ماښام پیکوي، د تورې شپې د تنهایۍ به درته څه ووایم، حال د زړه چاو د زندګۍ به درته څه ووایم، خو خدای دې راوله جانانه چې آباده شمه، خو خدای دې راوله جانانه چې آباده شمه. زما جانانه که په برخه غریبي مو نه وې، که د غربت چپو ځپلې زندګي مو نه وې، ما نه به ولې دومره لرې بل وطن ته تللې، تا به له ما نه جدا ولې تېرول وختونه، زما لالیه خفه نه شي د تقدیر په کرښو، چې فاصلې ډېرې شي مینه ورسره ډېره شي، لالیه ستا د مینې هغه لیونی سمندر، زما په زړه کې هغه شانې غورځنګونه وهي، د بېلتانه شپې ورځې هر څوک اوږدې شي خیر دی، که مې وربل سپین کړي نظر مې کم کړي، که پیغلتوب مې تیر کړي پروا یې نه لرمه، خدا مې واوره که ژوندی وم مسافر لالیه، خدا مې واوره که ژوندی وم مسافر لالیه، زه پښتنه یم تر قیامته به د لارې څارم. که غزل مې ورته ووې که رڼا مې ورته ووې، که غزل مې ورته ووې که رڼا مې ورته ووې، خپل ایمان مې ورته ووې خپله ساه مې ورته ووې، او خپل نصیب ته فکر یوړم خپلې برخې ته حیران شوم، خپل نصیب ته فکر یوړم خپلې برخې ته حیران شوم، چې اشنا یې راته ووې چې اشنا مې ورته ووې، او د یوې لارې پښتون یم په یوه ژبه پوهېږم، د یوې لارې پښتون یم په یوه ژبه پوهېږم، چې تپوس یې رانه وکړه د زړه غلا مې ورته ووې، او یار مغلو پښتون نشو، یار مغلو پښتون نشو، زه پښتون مغل نشم، د دنیا یې راته ووې د دنیا مې ورته ووې. دا و ښاغلی انور زیب انور صاحب. د ښاغلي انور زیب انور صاحب نه پس ښاغلي محمد حیات صاحب له بلنه ورکوو چې موږ په خپل خوږ کلام باندې ونمانځو. ښاغلی محمد حیات صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. غزل نه مخکې څو شعرونه راځي.
د زخمی زړګي می یو الله خبر دی بیا ساده لالی پس شي مرور دی او د دوبۍ پرناګانو کې خپایم د دوبۍ پرناګانو کې خپایم د زړه کور خو مې یارانو پې خبر دی شعر دی خټک صاحب د بې ذوقو په محفل کې مه غږېږه د بې ذوقو په محفل کې مه غږېږه دا شاعر دی وایي په ګډو وډو سر دی مننه مننه شعر دی نه بنګړي راله چا راوړل نه نکریزي نه بنګړي راله چا راوړل نه نکریزي ای حیات بې له تا نه څه اختر دی غزل عرض دی ډېره موده وشوه خواله نه راځي ډېره موده وشوه خواله نه راځي اوس کږه وږه له خیاله نه راځي شعر دی چې اوس په اخترونو پورې شوی اور اوس په اخترونو پورې شوی اور بڼ ته باباجي بابا له نه راځي دا د نوي دور دا ړندې قصې دا د نوي دور دا ړندې قصې هر چا له ورځي خو ما له نه راځي ډېر ښه ډېر ښه دا د نوي دور مننه دا د نوي دور دا ړندې قصې هر چا له ورځي خو ما له نه راځي ممتاز صاحب یا خدایا اوس بیا به ګوتې شمارمه یا خدایا اوس بیا به ګوتې شمارمه بیا به مسافر څو کاله نه راځي مننه یا خدایا اوس بیا به ګوتې شمارمه بیا به مسافر څو کاله نه راځي شعر دی مور ورله صاحبه د بنګړو ورکړه مور ورله صاحبه د بنګړو ورکړه چمته اوس هغه کلاله نه راځي اوله مختره چې زړه کې پرهارونه جوړوي ورله زړه کې پرهارونه جوړوي ورله چرته د حیات خوشاله نه راځي او مختصانی ده خې په خې وعدې کوي حیات خو خې په خې وعدې کوي حیات خو را بشم خو بیا سبا له نه راځي ډېر اوس کږه وږه د خیاله نه راځي والسلام تا ته به هم کله یادېږم ځان له زړه ښه کوم تا ته به هم کله یادېږم ځان له زړه ښه کوم تا نه به ولې زه هېرېږم ځان له زړه ښه کوم او ستا د راتلو لوزونه ښه دي چې ډاډه مې ساتي ستا د راتلو لوزونه ښه دي چې ډاډه مې ساتي ستا په لوزونو کې لوغړېږم ځان له زړه ښه کوم او د ژوند غمونه داسې نه دي چې ما نشي موتی د سیفالرحمن سلیم صاحب شعر دی د ژوند غمونه داسې نه دي چې ما نشي موتی زه چې ستا زلفو کې پټېږم ځان له زړه ښه کوم دا ښاغلی محمد حیات صاحب چې ډېر خوندور غزل ترې موږ واورېدو د ښاغلي محمد حیات صاحب نه پس ښاغلي دوست محمد دلسوز له بلنه ورکوو چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځو په قام مین زمونږ کلي ته کمتر راځي په قام مین زمونږ کلي ته کمتر راځي کنه چې څوک هم دلته راشي نو په شر راځي په قام مین زمونږ کلي ته کمتر راځي کنه چې څوک هم دلته راشي نو په شر راځي تل مې د مینې محبت ټپې په جار ویلې تل مې د مینې محبت ټپې په جار ویلې دشمن د امن په ما ولې داسې بر راځي حضرت صاحب چرته سپرلی چرته کې مونږه بدنصیب مسافر چرته سپرلی چرته کې مونږه بدنصیب مسافر زمونږ په ژوند کې د دشت غېږه کې اختر راځي ډېر ښه چرته سپرلی چرته کې مونږه بدنصیب مسافر چرته سپرلی چرته کې مونږه بدنصیب مسافر زمونږ په ژوند کې د دشت غېږه کې اختر راځي چې یو ځای ناسته مازدیګر کې د اشنا سره وي چې یو ځای ناسته مازدیګر کې د اشنا سره وي داسې لمحې چې وي په ما به تل اختر راځي ډېر ښه ممتاز صاحب د اور لمبې په هر وطن چې وي نو دلته راشي د اور لمبې په هر وطن چې وي نو دلته راشي
چې تاو راتاو شي نو نمبر په پېښور راځي. په چنارونو کې اور بل دی او رباب غلی دی. په چنارونو کې اور بل دی او رباب غلی دی. کور مو لمبه شو اوس لمبې زمونږ په غر راځي. او د ملکڼ په شانتې هسکه غړې لویه سینه. د ملکڼ په شانتې هسکه غړې لویه سینه. هغه دلسوز چې چېرته ځي نو مرور راځي. ډېر ښه ډېر ښه ډېر دا ښاغلی دوست محمد دلسوز صاحب چې ډېر خوندور غزل ترې موږ واورېد. یو نړۍ مننه ستاسو کور مو ده. که ډېر تکړه ډېر زورور او ډېر خوندور شي سړی، که ډېر تکړه ډېر زورور او ډېر خوندور شي سړی، خو ډېر بېوسه شي چې دغه ورله ورشي سړی. ډېر تنګ نظره ډېر زړه تنګ او کرکجن سړی وي. ډېر تنګ نظره ډېر زړه تنګ او کرکجن سړی وي، خو چې مین شي په مثال د سمندر شي سړی. په دې شعرونو باندې خپل خوږ او ګران ملګري حکیم زلن صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوږ ترنم په خپل کلام باندې ونمانځو. غزل نه مخکې یو څو شعرونه عرض دي. ارشاد. قسم دې نه د ګرانه چې جانانه پورې رسي، قسم دې نه د ګرانه چې جانانه پورې رسي، په عشق کې سړی بره تر اسمانه پورې رسي. او وړې وړې خبرې بلا منځه څخه یوسو، وړې وړې خبرې بلا منځه څخه یوسو، وړه غوندې خبره وي خفګانه پورې رسي. او بنګړي پکې ماتیږي حسابونه پکې نه وي، بنګړي پکې ماتیږي حسابونه پکې نه وي، یارۍ کې خو ډېر څه یاره تاوانه پورې رسي. غزل د ترنم سره. راغلی لیونی ستاسو کوڅې پورې راوځه، راغلی لیونی ستاسو کوڅې پورې راوځه، جانان تماشې ته دروازې پورې راوځه، جانان تماشې ته دروازې پورې راوځه، راغلی لیونی ستاسو کوڅې پورې راوځه. زما د کاڼي جوړ جانان باور را باندې نکړي، زما د کاڼي جوړ جانان باور را باندې نکړي، زما د زړګي دردا بار سینې پورې راوځه، زما د زړګي دردا بار سینې پورې راوځه، جانان تماشې ته دروازې پورې راوځه، راغلی لیونی ستاسو کوڅې پورې راوځه. په ژوند په ما هره لوبه وکړه قبر جنا، په ژوند په ما هره لوبه وکړه قبر جنا، چې مړ شم بیا مې ګوره جنازې پورې راوځه، چې مړ شم بیا مې ګوره جنازې پورې راوځه، و جانان تماشې ته دروازې پورې راوځه، راغلی لیونی ستاسو کوڅې پورې راوځه. زما د زړه خبرې چې جانان ته دې ښکاره کړم، زما د زړه خبرې چې جانان ته دې ښکاره کړم، واپس ولې ستنېږي لږه خولې پورې راوځه، واپس ولې ستنېږي لږه خولې پورې راوځه، جانان تماشې ته دروازې پورې راوځه، راغلی لیونی ستاسو کوڅې پورې راوځه.
نو د ډېرې مودې پس کالي تازه درځم جانانا د ډېرې مودې پس کالي تازه درځم جانانا ظالم ته توراوړی نه دعا بې پورې راوځه ظلم ته توراوړی نه دعا بې پورې راوځه جانانه تماشې ته دروازې پورې راوځه راغلی لیونی ستاسو کوڅې پورې راوځه. چې رانه لاړې نو پتلو کې به مې نه یادوې چې رانه لاړې نو پتلو کې به مې نه یادوې د انتظار په تورو شپو کې به مې نه یادوې او وخت ډېر ظالم دی د یارانو د خندا بدي کی وخت ډېر ظالم دی د یارانو د خندا بدي کی ګورې د کلي په کوڅو کې به مې نه یادوې یو زما یاد بل د روزګار غم به دې ډېر تنګوي یو زما یاد بل د روزګار غم به دې ډېر تنګوي د پردي ښار مسافرو کې به مې نه یادوي او ډېر ښه شعر دی پکې اجاز صاحب چې ستړی نظر مې اوس د مصر در بازاره نه ځي ستړی نظر مې اوس د مصر در بازاره نه ځي هغه د زوړ یوسف کیسو کې به مې نه یادوي په دې شعرونو باندې ښاغلي عابدعلي عابد له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ونمانځو. نزار صاحب یو څو شعر دي ارشاد وی جانان ته ووایې چې دا وارې روجې له راشي جانان ته ووایې چې دا وارې روجې له راشي چې اختر بیا زمونږ د خوارو دروازې له راشي ډېر ښه او ما ورته تش دغه د مینې فلسفه ښودله لازمي نه ده چې د خامخا نیټې له راشي. ډېر ښه. او بل شعر د نزار صاحب وایي که مخ کفن کې مې لیدل نه غواړي نه دي ویني که مخ کفن کې مې لیدل نه غواړي نه دي ویني لکه پردو غوندې د هسې جنازې له راشي. ډېر ښه. او آخري شعر دی وایي زه د منونو خاورو لاندې به اختر کومه چې هغه ښکلې مې عابده هدیرې له راشي. ډېر ښه. دې لیونۍ په کم هنر مې زړه زرې زرې کو یار د مړو سترګو په خنجر مې زړه زرې زرې کو او وایي ربه جومات ته پسې ځم که بتخانې ولټوم که بتخانې ولټوم چې مسلمانو کو کافر مې زړه زرې زرې کو. ډېر ښه. او لامو د سواد تازه زخمونو له پټۍ کولې دلته کې غم د پیښور مې زړه زرې زرې کو. ډېر ښه. او یاران جوړه روانو زه یوازې ناستم یاران جوړه روانو زه یوازې ناستم د یار د کلي مازدیګر مې زړه زرې زرې کو. او ښه ورته پته ده چې څوک مو د پوښتنې نشته ښه ورته پته ده چې څوک مو د پوښتنې نشته بیا ولې هغه زورور مې زړه زرې زرې کو. او آخري شعر دی وایي عابده کلي ته مې مخه شوه یاران مې یاد شول عابده کلي ته مې مخه شوه یاران مې یاد شول یو مسافرم بل اختر مې زړه زرې زرې کو. ډېر اوس ډېر ګران او محترم مشر ډېر ښه شاعر قاري اسلام ګل شهزاد صاحب له بلنه ورکوو چې موږ په خپل کلام باندې ونمانځو. قاري صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. څو بیتونه دي چې ما تر اوسه کړی نه دی چېرته خپل سوچ را سره وي د هغې بې وفا تل سوچ. قاري صاحب ډېر ښه.
ما تر اوسه کړی نه دی چېرته خپل سوچ را سره وي د هغې بې وفا تل سوچ د دوبۍ د رڼاګانو ښار کې اوسم د دوبۍ د رڼاګانو ښار کې اوسم ګرځوي مې په کنډر کنډر کابل سوچ بیا وای کاری صاحب دا شعر ډېر ښه شعر دی د دوبۍ د رڼاګانو ښار کې اوسم ګرځوي مې په کنډر کنډر کابل سوچ بس الهام وي که رښتیا را باندې وایي بس الهام وي که رښتیا را باندې وایي زه چې وروسته کله وکړم په غزل سوچ ډېر ښه کاری صاحب ډېر ښکلی شعر ډېر یو شعر دی ما مخکې لیکلی و مسافرو باندې ارشاد سحرې څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو مجبور دی چې اوسېږي د ناکام د مسافرو سحرې څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو مجبور دی چې اوسېږي د ناکام د مسافرو خپل کوره خپل مور غټه واړه ورته رایاد شي خپل کوره خپل مور غټه واړه ورته رایاد شي بس څه ناڅه ارمان خو وي مدام د مسافرو مجبور دی چې اوسېږي د ناکام د مسافرو سحرې څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو مجبور دی چې اوسېږي د ناکام د مسافرو تل تاسې یادوي او تل سترګو کې غړېږئ تل تاسې یادوي او تل سترګو کې غړېږئ یو تاسې یئ چې نه اخلی سلام د مسافرو مجبور دی چې اوسېږي د ناکام د مسافرو سحرې څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو مجبور دی چې اوسېږي د ناکام د مسافرو د زړه له درد د زړه له تلا تل کوي خبرې د زړه له درد د زړه له تلا تل کوي خبرې دا وجه ده چې خوږ لګي کلام د مسافرو مجبور دی چې اوسېږي د ناکام د مسافرو سحرې څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو مجبور دی چې اوسېږي د ناکام د مسافرو لورایه عاجزي او ناهیلي ورځنې ښکاري لورایه عاجزي او ناهیلي ورځنې ښکاري تل خور وي پسې را دغه الهام د مسافرو مجبور دی چې اوسېږي د ناکام د مسافرو سحرې څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو مجبور دی چې اوسېږي د ناکام د مسافرو جامې وینځل دیګې او صفایي د خپلې خونې جامې وینځل دیګې او صفایي د خپلې خونې د کار سره لازم وي دا تمام د مسافرو مجبور دی چې اوسېږي د ناکام د مسافرو سحرې څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو مجبور دی چې اوسېږي د ناکام د مسافرو دا زه شیرزاد چې ډېر په مسافرو خفه کېږم دا زه شیرزاد چې ډېر په مسافرو خفه کېږم ما خپله اوبه څښلي دي په جام د مسافرو مجبور دی چې اوسېږي د ناکام د مسافرو سحرې څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو مجبور دی چې اوسېږي د ناکام د مسافرو مجبور دی چې اوسېږي د ناکام د مسافرو دا ډېر محترم قاری شیرزاد صاحب چې ډېر
خوندور کلام ته موږ واورئ په ډېر ښه ترنم کې ستاسو یو جهان مننه. د دکان شو د بازار شو په لږ وخت کې، د دکان شو د بازار شو په لږ وخت کې، محبت څومره هوښیار شو په لږ وخت کې، او عقل لاړو د لالچ د خره ته ووت، عقل لاړو د لالچ د خره ته ووت، دا فقیر څومره مالدار شو په لږ وخت کې، او زما خیال د مینې نو خو څه وکم، زما خیال د مینې نو خو څه وکم، یار سرکوزې مزیدار شو په لږ وخت کې. په دې شعرونو باندې خپل ډیر خوږ او ګران ملګري د ابوزوبین راغلي شاعر ښاغلي عیدګل سایل صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځو. دوه شعر دي نزار صاحب ارشاد. چې د ژوند په دشت کې د یوازې په غرمو پرېښودم، د ژوند په دشت کې، د ژوند په دشت کې د یوازې په غرمو پرېښودم، ګل دې کړم ګرانه خو په سر دې د ازغو پرېښودم، ګل دې کړم ګرانه، او حسن پرست زړګي مدام په مخه کړی یم، حسن پرست زړګي، حسن پرست زړګي مدام په مخه کړی یم، نه چرته تورو سترګو پرېښوم او نه شنو پرېښودم. دا غزل دی چې کم یو ښکلی ګلالی مې مخې مخې ته شي، چې کم یو ښکلی، چې کم یو ښکلی ګلالی مې مخې مخې ته شي، خپل نازولی خپل لالی مې مخې مخې ته شي، او چې څوک راوګوري په مینه او مسکی شي راته، چې څوک راوګوري په مینه، چې څوک راوګوري په مینه او مسکی شي راته، څوک را په زړه شي څوک سړی مې مخې مخې ته شي. ډېر ښه ډېر ښه. او چې د پردي وطن ګرمي مې سر او خپې وسیزي، چې د پردي وطن، چې د پردي وطن ګرمي مې سر او خپې وسیزي، هغه چنار هغه لښتې مې مخې مخې ته شي. ډېر ښه ډېر ښه. واه. او چې د پردو تندیو کرښې مې احساس وچیړي، چې د پردو، چې د پردو تندیو کرښې مې احساس وچیړي، نو اده کې مور ستا تندی مې مخې مخې ته شي. ډېر ښه یاره ډېر ښه. چې د پردو تندیو کرښې مې احساس وچیړي، اده کې مور ستا تندی مې مخې مخې ته شي. او عیدګل سایله چې کوڅه د ستمګر یادوم، عیدګل سایله، عیدګل سایله چې کوڅه د ستمګر یادوم، د خپل ګریوان هره تڼۍ مې مخې مخې ته شي. ډېر ښه. یو بل غزل دی اجازه صاحب چې داغونه مو زړګیو ته بې شماره رسېدلي، داغونه مو زړګیو ته بې شماره رسېدلي، سلګۍ مو له ماښامه تر سهاره رسېدلي، او تنکي تنکي ځوانان مو د بارودو په اور وسول، تنکي تنکي ځوانان مو د بارودو په اور وسول، پانزیب د ګلالیو مو تر خاره رسېدلي. ډېر ښه ډېر ښه. او دانه چې خیسور سوځي او سپین غر مو لمبه کېږي، دانه چې خیسور سوځي او سپین غر مو لمبه کېږي، دا تور لوګي دي هم تر کړماره رسېدلي. ډېر ښه ډېر ښه. او مذهب پښتو غیرت او د ناموس په نامه خرج شو، مذهب پښتو غیرت او د ناموس په نامه خرج شو، سرونه مو د مصر تر بازاره رسېدلي. ډېر ښه. واه ډېر ښه. او موږ اوس هم د ډیلي د شاه په تخت باندې وده یو حسرت صاحب، موږ اوس هم د ډیلي د شاه په تخت باندې وده یو، لمبې مو تر نختره تر چناره رسېدلي. ډېر ښه یاره ډېر ښه. او یو سوړ اسویلی وکړي همیشه دغسې وایي، یو سوړ اسویلی وکړي همیشه دغسې وایي، عیدګل سایله برخې مو بېکاره رسېدلي. ډېر ښه. ښاغلي انور چراغ له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ونمانځي. ښاغلی انور چراغ. هر ځلې ته شولې بې وادي اشنا، هر ځلې ته شولې بې وادي اشنا، ودې کړلې ډېرې بهانې اشنا، او دې سپرلي کې نه منم هېڅ نه منم، دې سپرلي کې نه منم، دې سپرلي کې نه منم هېڅ نه منم، ګل چې شي شړشم ته به راځې اشنا. ډېر ښه.
او دا چې مسافر د بل وطن شوما دا چې مسافر د بل وطن شوما تا را پسې کړي دي خیریه شنه. ډېر ښه غزل دی چې ارشاد. غوښې د زړه خوري یاره غوښې د زړه خوري یاره دا مسافري یاره او ډېره ګرانه شوې ده ډېره ګرانه شوې ده ډېره ګرانه شوې ده بې تا مزدوري یاره. ډېر ښه. او خپله خاوره خپل خلک خپله خاوره خپل خلک زیړ مازیګري یاره. ډېر ښه. او نه دې د اوربل ګل شم نه دې د اوربل ګل شم نه د لاس بنګړي یاره. ډېر ښه. او پویه په اختر نشو پویه په اختر نشو نشو په سپرلي یاره. ډېر ښه. او خپلې پښتونخوا پسې خپلې پښتونخوا پسې شوبه لیوني یاره. ډېر ښه. او خال به دې چراغه کړم خال به دې چراغه کړم زه د خپل تندي یاره. ډېر ښه. دا ښاغلی انور چراغ چې ډېر خوندور غزل ترې موږ اورېد ستاسو یو جهان مننه ګوړ مودان چې کله رانه رک شي دا خپل سوری په تیاره کې چې کله رانه رک شي دا خپل سوری په تیاره کې ستا خال راته ځلیږي لکه ستوري په تیاره کې او ستا زلفو سره ځان بلدول اسانه نه وه ستا زلفو سره ځان بلدول اسانه نه وه یریږي همیشه په زړه کمزورې په تیاره کې او د ژوند د ور زنځیره لاس تپو متالټوم د ژوند د ور زنځیره لاس تپو متالټومه په ما خو د کړه سترګې تورې تورې په تیاره کې. په دې شعرونو باندې ښاغلي پارس رنځور له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ونمنځو. دا د چا د خولې ازار دی راپسې دا د چا د خولې ازار دی راپسې او چې مې وژني پوره ښار دی راپسې دا د چا د خولې ازار دی راپسې او چې مې وژني پوره ښار دی راپسې لکه ما چې له خولې وې لال پټ کړی لکه ما چې له خولې وې لال پټ کړی او دا بېلتون لکه خامار دی راپسې. ډېر ښه ډېر ښه. غزل دی چې ټپه مو یا قربان کړه په ستار پسې ړانده شو ټپه مو یا قربان کړه په ستار پسې ړانده شو کلي کې اوسېږو په بنډار پسې ړانده شو. ډېر ښه یاره ډېر ښه. ټپه مو یا قربان کړه په ستار پسې ړانده شو کلي کې اوسېږو په بنډار پسې ړانده شو. ګرځو پسې ګرځو هره ورځ د لیونو په شان ګرځو پسې ګرځو هره ورځ د لیونو په شان یو ښکلي غنم رنګه غوندې یار پسې ړانده شو. ډېر ښه. او شرابو ته مو پرېږده چې په لپو لپو وسکو شرابو ته مو پرېږده چې په لپو لپو وسکو مودې وشوې ساقیه چې خمار پسې ړانده شو. او سپینه نمونه راله غرمو کړله بدله سپینه نمونه راله غرمو کړله بدله زوړې وړو په سر سوري شنه چنار پسې ړانده شو. او د کلي خاموشۍ نه مو لږ شر شور له بوزه د کلي خاموشۍ نه مو لږ شر شور له بوزه رنځوره نور والله چې په ښار پسې ړانده شو رنځوره نور والله چې په ښار پسې ړانده شو. دا و ښاغلی پایرس رنځور چې ډېر خوندور غزل ترې موږ واورېدو تاسو ډېره مننه. د حسن په نشه کې لیونی مخې له راغی د حسن په نشه کې لیونی مخې له راغی په چا پسې چې تلم هغه سړی مخې له راغی او په ډېره موده پس مې سترګې لږې شان خوږې شوې په ډېره موده پس مې سترګې لږې شان خوږې شوې په ډېره موده پس هغه سړی مخې له راغی. په دې شعرونو باندې زلمي شاعر ابرار ورکزی له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې غزل نه مخته یو څو شعرونه د غره په سر به یک هزار سره ټپکه ومه د غره په سر به یک هزار سره ټپکه ومه نن به دنیا ته د خپل سوي زړه کیسه کومه. ډېر ښه ډېر ښه. چې خپل کاله کې مې د ستړي ژوند برداشت نه لري چې خپل کاله کې مې د ستړي ژوند برداشت نه لري څه به د خان د محل سوري ته دمه کومه ډېر ښه. او څو
سوځم سوځم د مخ تاو د نور زغملی نشم سوځم 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 د مخ تاو د نور زغملی نشم مخ رانه واړه واشنا کنې لمبه کومه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر غزل مطلع عرضه څه یو سړی چې راشي ما نه زړه یوسي یو سړی چې راشي ما نه زړه یوسي روح رانه بیخي په ژوندانه یوسي یو سړی چې راشي ما نه زړه یوسي روح رانه بیخي په ژوندانه یوسي او کله مرور کله په خلاش یار کله مرور کله په خلاش یار دومره کیسه نه وي خو په زړه یوسي او تورې بلاګانې زلفې وتړه تورې بلاګانې زلفې وتړه ما به درنه ګرانې اوس په غره یوسي ډېر ښه واه یو ځل مې شبنم په ګلابي مخ کړي یو ځل مې شبنم په ګلابي مخ کړي بیا دې رانه روح په مرخاته یوسي او مقطع ابرار که هر سو تنگ شي نور به څه وکړي ابرار که هر سو تنگ شي نور به څه وکړي درد به د بېلتون په لړمنه یوسي دا ښاغلی ابرار مرزا صاحب چې ډېر خوندور غزل تیم نورې ستاسو ډېره مننه د نننۍ ورځې مشاعره سر ته ورسېده زه نزار یوسفزی سره د خپلو ملګرو د تاسو نه اجازت غواړم په لوی او مهربانه خدای سپارم د الله په امان